د وخت په تېرېدو به هر څوک وپېژنئ، خو چې موږ درته د مخکې نه لګیا یو دا په دې باندې چې د مخکې نه ډېر هوښیار اوسئ. موږ ته چا نه وویلي، که څه هم مشرانو ته یو څه اشارې کړې وې خو نه منلې، د ځوانۍ نشه وي. نو د وخت په تېرېدو سره تجربې لاسته راوړئ او په کورنۍ کې او خپل خپلوان او ګاونډیان او ملګري دوستان او ټول انسانان پېژنئ. خو بیا ناوخته وي. دا زه چې اوس هر وخت لګیم، ډېر خلک فکر کوي چې دا سړی اوزګار دی یا دا سړی نه پوهېږم د څه شي په لټه کې دی. باور وکړئ، زه وایم چې دا په ما شوي دي، په تاسو باندې ډېر ونه شي کېږي. خو بد هغه وي چې په 100 کې 90% تېروتنې وکړئ. کنې زما په نظر باندې دا ما چې کړي په 100 کې 50% هر سړی کوي. خو د مخکې نه که لږ هوښیار شئ، د مشرانو خبرو ته غوږ ونیسئ، بیدار اوسئ، متوجه اوسئ، نو بیا به امکان لري چې په 100 کې 50% تېروتنې وکړئ. نو هیله لرم چې ډېر هوښیار اوسئ، ډېر محتاط اوسئ. نور په خپله د زما خبرې چې څوک اوري، تاسې په خپله تېروتنې مه کوئ، په خپله درغلي مه کوئ، په خپله بډې مه اخلئ، په خپله غیبت مه کوئ، په خپله خاینین مه اوسئ، په خپله غاصبین مه اوسئ، په خپله په ژبه یو او په کړنو بل مه اوسئ. دا ډېر بد کار دی. دا د انسانیت نه، چې د انسانیت نه وغورځېدي بیا نو مسلمان هم نه، تش په خولې باندې خبرې کوي، بیا هېڅ شی هم نه. انسان لکه څنګه چې خدای پاک په قرآن کې وایي، قسم خوري لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دا انسان چې څنګه ښکلی جوړ کړی دی، داسې کړنې ښکلي دي، داسې د دې تدابیر ښکلي دي، داسې د دې لارښوونې ښکلي دي، داسې د دې تجربې ښکلي دي، د دې هغه کارونه انسان د چې پخوا کې تاسې باور وکئ. دا زه چې ډېر وایم، ځینې ملګري وو چې تر اوسه پورې غله، ځینې به وسمي، خو ځینې داسې وو که نه وای نن به ما دا خبرې تاسو ته نه کولای. تاسې باور وکئ، داسې ملګري شته دی چې زه داسې چې بس په غاړه کې مې څه وو، دا کورتۍ م راسره نه وه او دوی زما لاس ونیو راکش کړم. نو بیا ما څو ورځې وروسته ورته وویل چې ما ځکه پرېږده چې امکان لري چې ستا توانه مو نه رسي چې ته ما د دې بلا نه خلاص کړې. هغه ویل زه در سره یم، بس که څه وي که نه وي دوه خو به یو. تاسې باور وکړئ چې یو چا چې هغه خپل دی په خپل قرض منکر او هغې د پاسه نور وی سرداری پور مرداری نور غواړي. یعنی چې په دې باندې زما داسې وایي چې 10 لکه روپۍ وي، 10 لکه په ما نورې دعوه وکړي، څه یې واخیستې او څه پاتې شوې خپلو. لیکن دا ملګری چې و، باور وکئ که درته وایم چې لسګونه زره ډالر د اوس هم په ما باندې دي یورو. دا ماته چې حساب معلوم دی 90,000 یورو د ماته داسې دا دې دپاره چې زه تلی وم، داسې اوبه وړی وم چې بس نوم به ما ورک وای. ما خپل هم دغسې اراده لرله. نو په خپله دا کارونه مه کوئ، درغلي مه کوئ، منافقت مه کوئ، یو بل په خواږي وخورئ، یو بل په غصب، په منافقت، په زور کورني بدماشان مه اوسئ. او په هیر مو نشي چې رور رور وي، ترزوي ترزوي وي، خپل خپل وي. خپل مه پردي کوئ، یو بل ته لاس ورکئ. د کور زمریان مه جوړېږئ چې رور پسې ټوپک راخیستی، ترزوي پسې ټوپک راخیستی وي او دشمن ته مړې سترګې نیولې وي. ښه پوهېږي. تاسې باور وکئ چې په 100 کې 100% دا پښتانه پوهېږي چې نن د دوی دښمن څوک دی، لیکن هغه رزیلان او دلګان دي. په 100 کې 50% هغه خبیثان، هغه غلامان دي چې تبې پشکېږي، د څټ نه چې یو اختراع خلک تبې پشکېږي. د دومره رزالت دی په دوی کې.
هغه که دیندار دي که بې دینه دي، عالمان دي که بې علم دي، دشمن پیژني خو نه وایي. دا ځکه چې په دې کې ایمان نشته، دوی منافقین دي، دوی درواغجن دي، دوی خاینین دي، دوی نوکران دي او دوی غلامان دي. او هغه څوک چې چغې وي هغوی خلکو ته لیوني ښکاري او یا نه پوهېږم هر څه چې ښکاري. نو عزیزانو که ژوند غواړئ یو بل ته به لاس ورکوو، که ژوند غواړئ حقایق به وایو، که ژوند غواړو دا د غلامانو مبارزه به نوره پرېږدو، د عدم تشدد، دا د کمزوري د مظلوم د غلام چغې وي، ته په دې خولې خولې وه هغه به چغې وي وای 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 مورې مړې کړه وای وای، او په دې خولې خولې په لغاتو په دې بوټانو وه دوی به دا چغې وي. دا د ښځو مبارزه ده، دا به پرېږدو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.